دلته د کونړ ولایت مقام کې د کرنې وزارت د وزیر مولوي عطاالله عمري او ملپلاوي په ګډون د کونړ مرکز او 14 ولسوالیو قومي مشران په دې موخه راټول دي څو دې ولایت کې د ځنګلونو وهنې د مخنیوي په لارو چارو خبرې وکړي. د محترم وزیر الحاج مولوي عطاالله عمري په سرپرستۍ باندې یو لوړپوړی پلاوی د ځنګلونو د حفاظت لپاره او همداشان د ځنګلونو د قطع د مخنیوي د ځنګلونو د بیا احیا او په ځنګلونو کې د میشتو اقوامو قبایلو لپاره د بدیل معیشت د کارمندنې د دې په خاطر باندې دوی ساحو ته ولاړ شي او د محلي مسؤلینو سره قومي سپین سره او همداشان په ځنګل کې د میشتو اقوامو قبایلو سره هغه دوی خپل ناستې ولري. کونړ ته د کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ وزیر د خپل سفر په ترڅ کې د دې ولایت قومي مخاورو سره ژمنه وکړه چې د ځنګلونو د بیا احیا او غیر قانوني پرې کولو د مخنیوي په برخه کې په هیڅ ډول مرستې ونه سپموي. وزیر صاحب محترم دا خبر وکړه چې ځنګلونه قطع کول بند دا به قطع کیږي نه ځکه دا د الله نعمت دی او همدارنګه دې کې ډېر فواید دي په قطع کولو کې ډېر ضرر دی. نو بیا موږ سره دا ژمنه وکړله چې د ځنګل د قطع کېدو چې مخنیوی ونیول شي د دې په عوض کې به تاسو ته به کار پیدا کوو او دې لپاره چې د غریب ولس د دې په کار پیدا شي د ځنګل د قطع کولو نه څه شي ایثار شي. د زراعت وزیر او نور مشران هم ورسره دي د والي صاحب په شمول باندې او دلته د قومونو په رابطه باندې کې 1400 ولسوالو په شمول د مرکز ټول خلک راجمع کړي او د هغې سره ځنګل د قطع په رابطه باندې خبرې کولې. موږ د 15 ولسوالیو خلک راغلي او د وزیر صاحب او د والي صاحب سره د ځنګل د قطع په رابطه باندې مجلس وزیر صاحب خپل هغه کم دغه چې هغه موږ ته وکړه چې باید د ځنګل څومره ګټې لري ولس ته څونه ګټې اخلي او ملي شتمني ده په دې ټولو سره موږ قانع شولو. د اسلامي امارت له واکمنېدو سره کونړ کې د ځنګلونو د ساتنې یوه قطعه رامنځته شوې چې تر ډېره بریده یې د ځنګلونو د قطع مخنیوی کړی دی. د دې ولایت اوسیدونکو د وزارت له پلاوي څخه د شنې قطعې ځواکونو ډېرېدو غوښتنه هم وکړه.